أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلامونه او درنښت مې ومنئ. زه رحیم الله فکور د ویناوالۍ څخه د ویري کنټرول دورې په لومړۍ جلسه کې ستاسو قدرمنو په درنه چوپړ کې یم. د الله سبحانه وتعالی څخه ډېر خوښ او خوشحاله یم چې د دغه خدمت جوګی وګرځولم. نننۍ جلسه چې د ویناوالۍ څخه د ویري د کنټرول دورې لومړنۍ جلسه ده، ځانګړې کړې مو ده د دوه اړینو او مهمو موضوعاتو پوهاوي ته چې تاسو ګلونه پرې پوه شئ. لومړی د دغې دورې لړلیک یا کوم موضوعات چې په دغې دورې کې پرې بحث کیږي. دوهمه خبره د ویناوالۍ څخه د ویرې پیژندنه چې د نن جلسې د بحث اصلي موضوع هم ده. خو د دغو دواړو اړینو او مهمو موضوعاتو څخه مخکې فکور د ویناوالۍ او غونډو مدیریت تخصصي مرکز خپل رسالت او مسؤلیت څه ټاکلی؟ فکور د ویناوالۍ او غونډو مدیریت تخصصي مرکز چې الحمدلله ثم الحمدلله زه د بنسټ ایښودنې ویاړ لرم، زموږ مسؤلیت او رسالت په دغه مرکز کې دا دی چې پښتانه ټولنه دي د مسلکي ویناوالۍ لوړو پوړو او سطحو ته رسوو. بنان دوستانو، زموږ د وړیا دورو د لړۍ څخه یوه بله دوره چې همدغه دوره یعنی د ویناوالۍ څخه د ویرې کنټرول دوره ده، او الحمدلله ثم الحمدلله زه ستاسو په چوپړ کې نني په لومړۍ جلسې کې. خو د جلسې د پیل څخه مخکې اړینه خبره دا ده چې زه په خپله هرې دورې کې دوستانو ته تذکر ورکوم، او هغه دا چې تاسو د دغې دورې د پیل نه تر پایه کومه بحثونه چې تاسو ته رسیږي په هرې جلسې کې ډېر اړین او پټ پیغامونه موږ رانغښتي دي چې هغه په لیکنې باندې د تاسو سره مثلا کولی شي هغه حفظ کړئ، هغه ځان سره وساتئ. ولی بدون د لیکنې نه دا بیا سخته خبره ده. بناً لیکنه یعنی قلم او کتابچه باید تاسو لرئ. کومه موضوعات چې اړین دي، کومه موضوعات چې اساسي دا باید ځان سره ولیکئ. بناً نوټ اخلئ. نوټ ډیر اړین دی. یو عامه اصطلاح ده، وایي د قوي حافظونه ضعیفه قلم قوي دي. یعنی د هغو قوي حافظونه چې ډیرې قوي دي کمزوري او ضعیفه قلم ترې قوي دي. دا په څه خاطر وایي؟ ځکه لیکنه او نوټ دا د تاسو سره هر څه چې دي، هر څه چې تاسو لیکئ د عمره پاتې کوي، د عمره پاتې کوي. بنان لیکنه اساسي خبره ده. ورسره په څنګ کې دویمه خبره چې ډیره اړینه ده د دورې د تمریناتو ترسره کول دي. مونږ په هرې دورې کې د هرې جلسې دپاره جلا جلا تمرینات لرو چې په دې جلسې کې هم لرو. بنان تاسو به د دغې جلسې یا د ټولو جلسو تمرینات ښه ترسره کوئ. دریمه خبره چې انشاءالله العزیز د دې جلسې په پای کې پرې بحث کوو، نو په هغه باندې به هم تاسو د دې جلسې په پای کې پوه شئ چې کومه مسله ده. ولی راځمه د دغې دورې لړلیک څه دی، په دغې لنډې دورې کې په کوم موضوعاتو باندې بحث شوی او کیږي، او په کوم مسایلو باندې تاسو باید پوه شئ. لومړۍ خبره د ویناوالۍ څخه د ویرې پیژندنه. په تاسف سره زه باید دا خبره وکړم چې د 95% نه ډیر خلک نن د ویناوالۍ څخه ویریږي او د دغې ویرې نه سر ټکوي، خو نه پوهیږي چې کله دغه ویره په یو چا باندې راځي په مغز کې څه پیښیږي، او په دې باندې چې تاسو پوه نشئ نو دغه کنټرول به تاسو ته سخت دی. چې تاسو دې د خپله ویره کنټرول کړئ. بناً په نن جلسې کې انشاءالله العزیز پرې بحث کوو. د دغې دورې په دوهمې جلسې کې په عزت نفس یا د ځان په ارزښت باندې خبره کیږي. متاسفانه ډیری ویناوالان، ډیری هغه دوستان چې په مکتب، مدرسې، پوهنتون د دندې په چاپیریال کې د ویناوالۍ سره ستونزه لري،
د ویناوالۍ نه ویره لري، تر ټولو یو غټه ستونزه دا ده چې هغوی ځان ته ارزښت نه ورکوي. ته تر ډیره دا خبره راځي وایي چې استاد فکور زه د ماشومانو مخکې، د کورنۍ مخکې، د نږدې دوستانو مخکې خبرې کولی شم، کومه ستونزه نه لرم، ولې د مشرانو مخکې، د رئیس مخکې، د موینو، د معاونو، د دې خلکو په مخو کې، د دوی د کومه مجلس کې چې دوی ګډون کړی، کومه غونډه کې چې دوی ګډون کړی، هلته ماته خبرې ستونزمنې خبرې دي چې هلته دې زه ویناوالي وکړم، هلته دې زه خبرې وکړم، دا ماته ستونزمنه خبره ده، سخته ده. بنان دا د عزت نفس د کمبود، د کمښت خبره ده چې یو نفر ځان ته ارزښت نه ورکوي ولی مقابل لوري ته ارزښت ورکوي. په دې باندې مکملې خبرې کوو. الله سبحانه وتعالی په قرآن عظیم شان کې فرمای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. دای په دې معنا ویلي دي چې ټول انسانان په ښې بڼه باندې، په احسنه بڼه باندې خلق شوي دي. په دې معنا یې نه دي ویلي چې فلانی په ښې بڼه باندې، فلانی په څنګه بڼه باندې دا خلق شوی. بنا انسان ته باید ارزښت ورکړو. څنګه؟ ان شاء الله العزیز د دغې دورې په دویمې جلسې کې پرې بحث کیږي. په درېیمې جلسې کې په اعتماد پر نفس یا په ځان باندې اعتماد باندې خبرې کیږي چې دا هم ډیر اړین بحث دی، ډیر مهم او اساسي بحث دی او تر ډیره دوستان د دغې خبرې سره ستونزه لري. وایي چې زه په ځان باندې اعتماد نه لرم استاد فکر، زه په ځان د دې اعتماد نه لرم چې زه د په یوې غونډې کې، په یو مجلس کې، په یوې مشاعرې کې، په یوه تلویزیون کې، په یوې راډیو کې زه خبرې وکړم. یو به په دې باندې خبرې کوو چې اعتماد پر نفس یا په ځان اعتماد په څه معنی، دویمه خبره د عزت نفس یا د ځان د ارزښت سره د دې اعتماد پر نفس توپیر څه دی، مکمل به پرې بحث کوي. په څلورمه جلسه د دغې دورې کې د ویناوالۍ څخه د ویرې په لاملونو بحث کیږي. ګورئ، که تاسو د یو څه لامل ونه پیژنئ نو تاسو هغه څه کنټرولولی نه شئ. مثلا د ویناوالۍ څخه د ویرې لاملونه تاسو نه پیژنئ نو څنګه به کنټرول کړئ، څنګه به هغه د ویرې لاملونه تاسو له منځه یوسئ یا یې کنټرول کړئ. بناً په څلورمې جلسې کې مکمل په دې باندې بحث کیږي چې څنګه د ویناوالۍ څخه د ویرې لاملونه موږ وپیژنو او کوم لاملونه دي. پنځمې جلسې کې د ویناوالۍ څخه د ویرې سره مخامخ کیدل، یعنی ګوري موږ تاسو پښتو کې یو عامه اصطلاح لرو، وایي بلا په مخ شړلې ښه ده. یعنی که ته د مکتب په دورې کې د ویناوالۍ څخه ویریدلی وای، تاسو د مکتب په دورې کې د ویناوالۍ څخه ویریدلی وای او پریکړه مو کړې وای چې زه به دغه ویره کنټرولوم، نو نن به د ستونزو سره مخ نه. په مکتب کې، په مدرسې کې، په پوهنتون کې، نن سبا د دندې په چاپیریال کې تاسو دغې ستونزې سره مخ یاست، ولې ورځ تر بله ورځ تر بله ورځ تر بله تاسو پرېږدئ او دغه ویره تاسو باندې ډیر بوج هم راوړي، تاسو ډیر هم د ستونزو سره مخ کوي. بناً کوښښ دا وکړئ چې دغې ویرې سره مخامخ شئ. ښه، څنګه ورسره مخامخ شو؟ یعنی ته باید وپېژنې چې ورسره مخامخ شي. ته د یو ناپېژانده څیز سره نه شي مخامخ کېدلی. بناً پرې خبرې کوو. د همدې دورې په شپږمې جلسې کې چې وروستۍ جلسه ده، د ویناوالۍ څخه د ویرې په مدیریت باندې بحث شوی دی. دلته په دې باندې بحث کوو چې کومه موضوعات، کومه اړین ټکي موږ په نظر کې ونیسو تر څو د ویناوالۍ څخه خپله ویره کنټرول کړی شو. ځکه که چېرته موږ د ویناوالۍ څخه د ویرې د مدیریت هغه لاملونه وپېژنو، یو خو خپله د ویرې لاملونه دي، یو یې د مدیریت لاملونه دي چې کومه لاملونه، کومه ټکي، کومه اړین موضوعات، کومه اړین بحثونه، کومه اړین خبرې، کومه اړین تمرینات، کومه موضوعات موږ په نظر کې ونیسو تر څو د خپله ویره د ویناوالۍ څخه کنټرول کړی شو، مدیریت یې کړی شو. بناً په دغو شپږو جلسو کې چې لنډ جلسات دي، لنډه موده ده ولې ډېر څه رانغښتي دي او انشاءالله العزیز ډېره یو قوي دوره ده. یو څه دې زما د یاده وتلي نه چې زه د الله سبحانه وتعالی هر څومره شکرګزاري وکړم کمه خبره ده. ځکه اړینه دا ده چې زمونږ څه زده دي
مونږ څه توانایي لرو هغه باید تر نورو ورسو. او دا زما رسالت دی، دا زما مسؤلیت دی. شخصا ما دا ځان ته مسؤلیت او رسالت ټاکلی دی چې زه د پښتني ټولنې سره کار کوم او دغه ټولنه چې د ویناوالۍ په برخه کې مسلکي شوې نه ده، متاسفانه ډیره ستونزه ده په دې ټولنه کې. دا ټولنه د مونږه د ویناوالۍ په برخه کې الخصوص د مسلکي ویناوالۍ په برخه کې لوړو پوړو ته رسوي او ان شاء الله العزیز دا کار وکړي. ښه، اوس راځم د دې لومړۍ جلسې هغه اصلي بحث ته. دا خو یو لړلیک و، ولونو ما دا ښه ونه ګڼله چې زه دې راشم یو مقدمه دې دې ته جوړه کړم. بناً په همدې لومړۍ جلسې کې یو لړلیک سره د دې دورې د مکمل هغه سټرکچر سره جوړښت سره تاسو آشنا شوي او ان شاء الله العزیز همدغه مسلسل به تاسو جلساتو ته تر شپږمې جلسې پورې په تمه اوسئ. نن لومړۍ جلسه ده او په دې لومړۍ جلسې کې چې هغه اصلي بحث موږ راخیستی دی هغه دا دی چې د ویناوالۍ څخه د ویرې پیژندنه. د ویناوالۍ څخه د ویرې پیژندنه زموږ سره څه مرسته کوي او ولې باید وپیژنو؟ ګورئ، کله چې تاسو د ویناوالۍ څخه ویریږئ په مغز کې څه پیښیږي په دغه باندې پوهیدل اړین دي، ځکه که ته پرې پوه شي ته به کنټرول کړی شي. ولې که چیرته تاسو په دغه خبره پوه نشئ نو کنټرول به تاسو لپاره سخت دی. بناً مغز زموږ په وجود کې هغه عضو ده چې تقریبا د 1.2 څخه بیا تر 1.4 پورې دا د 1.4 ګرامه پورې البته کیلو ګرامه پورې وزن لري او د انسان د وجود 2% د 1 نه تر 1.5 پورې 2% پورې دا د انسان د وجود حجم یا وزن مثلا تشکیلوي. دغه عضو چې د انسان ټول وجود کنټرولوي د ویرې په کنټرول کې یا مثلا په ویرې کې چې هغه د ویناوالۍ نه وي که هغه د هرې برخې نه وي څومره خپل نقش لوبوي. بنان مغز د انسان ټول وجود کنټرولوي. اوس چې د ویناوالۍ نه د ویرې په کنټرول کې یا د ویناوالۍ نه په ویرې کې څومره خپل نقش لوبوي، منګه باید د مغز 2 برخې وپیژنو. مغز ډېرې برخې لري، ډېرې بېلابېلې دندې ترسره کوي. ولې دا 2 برخې زموږ او تاسو سره د ویرې په پیژندنه کې او په دغو 2 برخو کې چې کومه څه پیښیږي د ویرې په کنټرول کې زموږ او تاسو سره مرسته کوي. ګورئ، تاسو چې د هرې پیښې سره مخ کیږئ، د هرې پیښې سره دغه پیښه او د دغه پیښې پیغام د تاسو د 5 ګونو حواسو له طریقه ځي د مغز ګینډې ته. د مغز ګینډه لومړنۍ هغه عضو ده یا هغه برخه د مغز ده چې ستاسو پیغامونه اخلي او کله چې دغه پیغام اخلي ځان سره نه پرېږدي. مثلا تاسو ته زنګ راځي چې ښاغلی فلانی د چهارشنبې په ورځې تاسو زموږ میلمه یاستئ، په فلاني تالار کې زموږ غونډه ده او تاسو زموږ د غونډې یو ویناوال هم یاستئ. کله چې دغه خبر تاسو ته رارسیږي تاسو یې اورئ نو دغه خبر مستقیم د مغز ګینډې ته رسیږي دغه پیغام او د مغز ګینډې د ځان سره نه پرېږدي. د مغز ګینډې ځان سره نه پرېږدي. دا پیغام رسوي د مغز هغه نوې برخې ته چې هغه ته زده کړیال مغز وایي، هغه ته یې رسوي او هلته ګوري چې په دغه زده کړیال مغز کې زموږ معلومات ډیټا فایل دا موضوعات دي. یعنی څه چې زموږ زده کوو او څه چې زموږ زده دي دغه هلته ثبت کیږي. بیا کله چې ته د یوې پیښې سره مخ کیږي هلته په دغه زده کړیال مغز کې چې کله پیغام ورته ورسیږي یو سرچ کیږي، یو پلټنه کیږي. دغه پلټنه دلیل په دې کیږي چې هلته وګوري ښه دلته په دې اړه باندې موږ څه لرو او که نه لرو. که د ویناوالۍ په اړه باندې تاسو مسلکي زده کړې کړي وي تاسو به هغه نفر ته چې تاسو ته یې زنګ وهلی و دفعتاً به ورته وایي چې بس په 2 سترګو اوکې ده، کومه ستونزه نشته ده. انشاءالله العزیز زه به د چهارشنبې په ورځ درځم او ویناوالي کوم، د خدای پاک رضایت یې کوو به. کله چې د هغه ته اوکې ورکړه او بلې دې ورته ویلې
ته راځې بیرته، ځکه تاسو خو مسلکي زده کړې کړي دي هلته اوس په دا زده کړیال مغز کې فایل ډیټا او مواد پراته دي د مسلکي زده کړو، تاسو راځئ بیرته خپله ویناوالي جوړوئ مکمله. ولی که چیرته تاسو فایل ونه لرئ، چې متاسفانه ستاسو اکثریت چې دغه خبرې زما اورئ، تاسو فایل ډیټا او مسلکي زده کړې نه لرئ په خپل زده کړیال مغز کې، بیا ستاسو عکس العمل څه دی؟ بیرته دغه زده کړیال مغز د مغز ګینډې ته خبر ورکوي چې زما سره څه نشته دی، خپله دې پرېکړه کوه. کله چې پرېکړه د مغز ګینډې ته پاتې شي، نو بیا د مغز ګینډه دوه پرېکړې کوي. دوه پرېکړې. که چېرته هغه مجلس هغه غونډه وګوري چې د ماشومانو ته ویناوالي ده یا د زوره لاندې خلکو ته ویناوالي ده، بس حمله پرې کوي، که څه زده یې که یې زده نه. ولی که وګوري چې دغه غونډې کې په هغه ویناوالۍ کې د دغې ویناوالۍ آډینس یا مخاطب غټ خلک دي، وزیر دی، معین دی، رئیس دی، بس بیا بهانې راوړي، یعنی د دې غونډې نه غاړې چې ځان وباسي وتښتي. بناً د مغز ګینډې ته چې کله پرېکړه ور ولبېږي، یعنی زده کړیال مغز کې ډیټا فایل معلومات نه وي او پرېکړه د مغز ګینډې ته ور ولبېږي، بیا دوه پرېکړې کوي. که چېرته په هغه ځای زور ورسي د حمله پرې کوي، که چېرته زور پرې ونه رسي ترې تښتي. دا اوس معلومه شوه چې تاسو اکثریت ځایو کې د ویناوالۍ څخه تښتېدلی، که هغه د مکتب دوره وه، که هغه د مدرسې دوره وه، که هغه د پوهنتون دوره وه، که هغه مثلا د دندې چاپیریال دی. اساسي دلیل دا و چې تاسو پرېکړې د مغز ګینډې کولې، یعنی د تاسو په زده کړیال مغز کې هیڅ ډیټا فایل او معلومات او مسلکي زده کړې د ویناوالۍ په برخه کې نشته دی. بناً اساسي خبره دا ده چې تاسو په دغه برخه کې مسلکي زده کړې وکړئ، په مسلکي بڼه تاسو وروزل شئ، تر څو زده کړیال مغز ته هغه پیغام چې ورسیږي هغه د فتن پرېکړه وکړي، ووایي چې په اساس د دغو ډیټا د دغو فایلو د دغو زده کړو زه کولی شم دغې ستونزې ته زه مثلا رسیدګي وکړم او دا ستونزه حل کړم. ښه، زه څو بیلګې تاسو ته راوړم. ډېری وخت ماته دوستان زنګ وایي چې استاد فکور زه په پوهنتون کې ما مثلا لیسانس خلاص که، زه اوس هغه مونوګراف د خپله څنګه دفاع کوم، نشم دفاع کولی. یا ماته ډېری وخت دا زنګونه راځي وایي چې استاد فکور زه په پوهنتون کې خپله سیمینار نشم دفاع کولی. ګوره دا هغه اساسي مهمه خبرې دي. یا ماته دا زنګونه راځي چې استاد فکور زه په مکتب کې زه د لاین په سر خبرې نشم کولی. یا ماته دا زنګونه راځي راته وایي چې استاد فکور زه په مدرسې کې او د مثلا خبرې نشم کولی د لاین په سر باندې. په دندې کې ما خپل راپور چمتو کړی دی، اوس د دې توان د ما سره نشته دی چې زه هغه خپله رئیس ته، خپله مثلا د اداري معاون ته یا په ټوله کې د اداري کارمندانو یا کارکوونکو ته زه دا وړاندې کړم. دا هغه ستونزې دي چې تاسو ورسره مخ یاستئ، تاسو ورسره لاس و ګریوان یاستئ. ښه، چې زه پوښتنه وکړم دلیل یې څه دی، زه ویره لرم. ولې ویره لرئ؟ نن مې تاسو ته واضح کړه دا خبره. ځکه د تاسو کله چې د هر پیغام سره، د هرې مسلې سره، د هرې پیښې سره تاسو مخ کېږئ، دغه پیغام هم د فتن ځي د مغز ګینډې ته، د مغز ګینډه دا پیغام لیږي زده کړیال مغز ته، زده کړیال مغز ګوري که د ویناوالۍ په اړه باندې تاسو مسلکي زده کړې لیدلې وي، تاسو ډیټا او فایل ولرئ، بیرته دغه مسله د مغز ګینډې ته نه ورکوي، همدلته خپله پرېکړه کوي او د موضوع باندې مثلا کار کوي چې تاسو یو ځای کې ویناوالي وړاندې کړئ. ولی که چېرته مسلکي زده کړې نه، بیا د زده کړیال مغز نه بیرته پیغام راځي د مغز ګینډې ته. د مغز ګینډه لکه څنګه چې مخکې ویلي دوه پرېکړې کوي. که چېرته هغه ځای کمزوری ځای یا مثلا هغه ځای کې داسې خلک راټول شوي چې هلته تاسو زور پرې ورسیږي، لکه مخکې چې ما تاسو ته خبره وکړه مثلا هغه د کورنۍ محیط دي، کورنۍ چاپیریال دی، هغه د نږدې ملګري، هغه تاسو سره نږدې خلک په هغو د زور رسیږي، دا فتن ته ویناوالي ورته کوي، ورته وایي چې بس زه درځم ویناوالي به ورته وکړو. که چېرته ویني چې رئیس دی، که چېرته ویني چې معین دی، که چېرته ویني چې وزیر دی، بیا نو به بهانې او پلمې راوړي، وایي به چې څنګه اوس د مجلس او د غونډې او د دې چاپیریال نه ځان وباسم او وتښتم. زه څو بیلګې تاسو ته نورې هم راوړم چې په دغې موضوع باندې ستاسو سر ښه خلاص شي. ګورئ ګلونو، که چېرته تاسو لامبو په نظر کې ونیسئ، لامبو خپله یو مهارت دی، یو هنر دی
که چیرته یو نفر لامبو زده وي او په دغه زده کړیال مغز کې د لامبو په اړه باندې معلومات وي، نو هغه چې کله یو هاوس ته لاړ شي د فتن لامبو کوي. ولی که چیرته نه بیا دغه پیغام او دغه پیښې سره چې تاسو مخ شوي یاستئ چې هاوس ته تګ دی، دغه پیغام ځي د تاسو د مغز ګنډې ته، د مغز ګنډې لیږي د مغز هغه نوې برخې یا زده کړیال مغز ته. کله چې هلته تاسو معلومات ولرئ هاوس ته ځان غورځوئ لامبو وهئ، که چیرته معلومات ونه لرئ زده کړیال مغز مو دغه پیغام بیرته د مغز ګنډې ته ورکوي. که وینئ چې اوبه هلته کمې دي یو څه کوئ، که وینئ چې اوبه زیاتې دي بس تېښته ده. متوجه شوئ؟ یا مثلا د ډرایورۍ خبره همداسې ده، یا مثلا د اشپزۍ خبره همداسې ده. په لسګونه نور مهارتونه په همدې بڼه باندې په همدې شکل باندې دي. بناً اساسي خبره څه ده چې تاسو معلومات ونه لرئ، تاسو مسلکي زده کړې په یو برخه کې ونه لرئ، تاسو په مسلکي بڼه په یو برخه کې روزل شوي نه یاستئ، نو د تاسو دپاره به ستونزمنه خبره. او دا دروغ ده، دا دروغ ده چې یو نفر دی ووایي چې زه مثلا عمر مې دومره ته ورسیږي زه بیا د ویناوالۍ په برخه کې کومه ستونزه نه لرم. نه، په لسګونه نفر یو نه دوه نه، په لسګونه نفر ما شخصا روزلي چې هغوی د دکتورا تر کچې زده کړې کړي دي، د دکتورا تر کچې زده کړې کړي دي، خو نن سبا د ویناوالۍ په برخه کې هغوی ستونزه لري. ځکه ویناوالۍ برخه دا یوه بیله نړۍ ده او د ویناوالۍ برخه ځان ته یو بیل هنر او مهارت غواړي. په دې معنا نه ده چې یو نفر دی د دکتورا تر کچې، یو نفر دی د ماسترا تر کچې، یو نفر دی د لسانس تر کچې زده کړې وکړي او هغه د ویناوالۍ په برخه کې یو ځای ته رسېدلی. نه، دا خبره نه ده. تاسو د دغې برخې هنر او مهارت باید زده کړئ، علم یې باید زده کړئ. او په دې باندې انشاءالله العزیز چې تاسو پوه شوي یاستئ، کله چې تاسو د ویناوالۍ نه د ویرې سره مخ کیږئ څه په مغز کې پیښیږي او دغه پیښه چې منځته راځي د څه په اساس باندې کنټرولېږي، د دې په اساس چې تاسو په دغه برخه کې مسلکي زده کړې وکړئ، مسلکي زده کړې، او تاسو د دغه مسلکي زده کړو په اساس باندې دغه ویناوالي یا دغه محیط او چاپیریال کې چې تاسو د ویناوالۍ سره مخ یاست دا دې کنټرول کړئ شئ. ښه، دغه جلسه زه لنډه راټولوم چې تاسو ښه پرې پوه شئ. لومړی په دې باندې خبره وکړه چې تاسو په دغې لړۍ کې د کومو موضوعاتو سره مخ یاستئ. هغه شپږ جلسې چې نن یې لومړنۍ جلسې باندې تاسو پوه شئ چې د ویناوالۍ نه کله تاسو ویریږئ، په مغز کې څه پیښیږي، یا د ویناوالۍ څخه د ویرې پیژندنه، او وروستۍ جلسه چې شپږمه جلسه ده د ویناوالۍ څخه د ویرې مدیریت دی چې هلته به بیا د مدیریت په لاملونو باندې خبرې کوو. د دې سره په څنګ کې تاسو په دې باندې پوه شوئ چې د هرې جلسې نوټ اخیستنه دا اړینه خبره ده، دا اساسي خبره ده، دا مهمه خبره ده چې تاسو باید نوټ واخلئ. او هره جلسه ځان ته تمرینات لري چې تاسو به دا تمرینات تر سره کوئ. چې اوس تاسو ته دا تمرینات وایم، ورسره په څنګ کې درېیمه خبره چې مې تاسو ته کوله، درېیمه خبره چې په لومړیو کې مې ونه کړه اوس یې تاسو ته کوم، هغه دا ده چې دغه جلسات به لا اقل 2 ځله اورئ. یو ځل مو اوس واورېده، یو ځل بیا اورئ، 2 ځله بیا اورئ تر څو تاسو په مغز کې ښه کېږي. ورسره په څنګ کې په دې بحث وکړو چې زمونږ رسالت دلته څه دی، یعنی فکور د ویناوالۍ او غونډو مدیریت تخصصي مرکز رسالت څه دی، څه رسالت لري. زمونږ رسالت دا دی چې پښتنه ټولنه دې د مسلکي ویناوالۍ لوړو سطحو ته ورسوي، او دا زموږ د دې وړیا دورونه معلومیږي چې مونږ الحمدلله ثم الحمدلله هغه خپله مسؤلیت او رسالت دا ځان ته ټاکلی دی چې مونږ د پښتنې ټولنې کې مسلکي ویناوالي عامه کړو چې ټوله ټولنه په دې مسئلې باندې پوه شي. ورپسې په دې باندې بحث وکړو چې د ویناوالۍ څخه د ویرې پیژندنه، مغز تاسو وپیژنده چې په دغې برخې کې د مغز 2 اساسي اعضا یا غړي یا مثلا برخې د تاسو سره مرسته کوي چې یو د مغز ګنډه ده، بل زده کړیال مغز دی. د تاسو کومه پیغام او پیښه چې تاسو باندې مثلا راځي، مثلا د ویناوالۍ نه تاسو ویریږئ او تاسو ته زنګ راځي چې فلاني ځای کې ویناوالي ده او تاسو باید زمونږ سره په دغې غونډې کې ویناوالي وکړئ. دغه پیښه د دغې پیښې پیغام د تاسو د مغز ګنډې ته ځي، د مغز ګنډې مخکې نه چې پریکړه پرې وکړي زده کړیال مغز ته یې ورلیږي. زده کړیال مغز کې ډیټا، فایل او معلومات
مثلا د ویناوالۍ په اړه باندې تاسو مسلکي زده کړې لیدلي عمل ته پریکړه کیږي چې دغه برخې دپاره یا د دې ویناوالۍ دپاره یا د دې غونډې دپاره چې دلته د ویناوالي تاسو وکړئ عمل ته معلومات راټولیږي او بس بسم الله ویناوالي تاسو ورته وایي چې بس اوکې ده کومه ستونزه نشته دی. ولې که چیرته د تاسو د ډیټا فایل او معلومات نه د زده کړیال مغز نمبې ته پیغام راځي د مغز ګینډې ته د مغز ګینډه بیا دوه پریکړې کوي که هغه ځای کې چې تاسو ویناوالي کوئ ماشومان واړه خلک د تاسو د زور لاندې خلک هلته به تاسو پریکړه کوئ چې زه ویناوالي کوم. ولې که چیرته رئیس او معین او وزیر دا خلک بیا به دغه مجلس نه په یو بانه تاسو تختی او پالما به کوئ او ځان به وباسئ. ان شاء الله العزیز چې په دغه موضوعاتو تاسو پوه شوي یاستئ. د هرې جلسې لپاره زموږ تمرینات دي خو د دې جلسې لپاره 2 تمرینات دي چې تر سره کول اړین دي او دغه تمرینات تاسو ځان سره نوٹ کړئ تر سره کړئ. لومړی دا چې 15 هغه ځایونه به تاسو پیدا کړئ چې تاسو مسلکي زده کړې لیدلي نه وي یا تاسو په زده کړیال مغز کې ډیټا فایل او معلومات نه او تاسو په هغه ځای کې کم راغلی او دغه مسلې نه وویریدلې. که هره مسله 15 موضوعات تاسو پیدا کړئ 15 هغه ځایونه چې تاسو سره مسلکي زده کړې نه وي یا تاسو مثلا په هغې برخې کې معلومات او ډیټا فایل په زده کړیال مغز کې نه لرل یا د هغه ځای نه وتښتېدلې هلته هم حمله وکړه هغه ځای هم خرابه ګډوډ هم کړه. دویمه کورنۍ دنده ستاسو دویم تمرین ستاسو 15 هغه ځایونه پیدا کړئ چې تاسو ډیټا معلومات او فایل هم لرل او مسلکي زده کړې هم لرلې په یو برخه کې په هغې برخې کې تاسو ډېر ډاډه او هوسا لاړئ دغو زده کړو نه دغو معلوماتو نه په ګټه اخیستنه تاسو هغه برخه کنټرول کړه او نه وویریدلې او نه کومه ستونزه وه تاسو ته. دغه 10 ځایونه به تاسو پیدا کړئ. 15 هغه ځایونه چې تاسو په هغې برخې کې مثلا ډیټا فایل او معلومات نه لرل او د ستونزې سره مخ شوئ. 15 هغه ځایونه چې تاسو ډیټا فایل معلومات او مسلکي زده کړې لرلې او تاسو هغه ځای کنټرول کړ ډېر پکې هوسا وئ ډېر پکې ډاډه وئ. دا جلسه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا او بلې جلسې چې زه رحیم الله فکور ستاسو قدرمنو درنه حضور ته حاضرېږم تاسو په پاک او بخښونکي رب سپارم. ښې چارې